که د کانکور نتیجې ته په تمه دا ویډیو تر پای وګوره. ممکن دا ستا د راتلونکي 4 کلونو تر ټولو مهم پیغام وي. لومړی خو مبارک دی وي، انشاءالله چې کانکور کې کامیابیږي. خو یوه تېروتنه مه کوه چې ډېری نوي محصلین کوي. هغوی فکر کوي چې کانکور کې کامیابي هر څه دي. حقیقت دا دی چې کانکور یوازې د پوهنتون دروازه درته پرانیزي. اصلي سیالي له هغې وروسته پیلېږي. که غواړې په پوهنتون کې مخکښ محصل واوسې نو له نن څخه کار شروع کړه. خپله انګلیسي قوي کړه، ځکه نوي معلومات، کتابونه او ټکنالوژي ډېره په انګلیسي ده. بیا د کمپیوټر اساسي مهارتونه زده کړه، لکه وینډوز، ورډ او پاورپاینټ. او که د هدف کمپیوټر ساینس وي نو له نورو مخکې ته پیل وکړه. د کمپیوټر اسی ترڅنګ پایتون ژبه زده کړه، ځکه دا د پروګرامینګ تر ټولو مهمو ژبو څخه ده او په پوهنتون کې به در سره ډیره مرسته وکړي. نه چې چمتوالی نیسي، سبا به یوازې کامیاب محصل نه یې بلکې د ټولګي له مخکښو محصلینو څخه به یې. اوس راته په کمنټ کې ولیکه تا د پوهنتون لپاره کوم چمتوالی نیولی؟ انګلیسي، کمپیوټر او که پروګرامینګ؟